سلام ګرانو لیدونکو د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له مینه یوټیوب چینل څخه. د تورخم دروازې خلاصېدل. پاکستان وایي طالبانو ورته ضمانت ورکړی. ننګرهار کې د طالبانو ولایتي چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لار د پاکستان سرحدي چارواکو لخوا د 9 ورځو تړل کېدو وروسته د جمعې په ورځ د سپتمبر پر 15مه چې د وږي 24مه نیټه ده د هر ډول تګ راتګ پر مخ بیرته پرانیستل شوې ده. د ننګرهار ولایت د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رسنیو ته په یوه استولې خبرپاڼه کې ویلي چې دا لار په سیمه ییز وخت د سهار 9 بجې د پاکستان سرحدي ځواکونو لخوا د دواړو خواو ترمنځ تګ راتګ لپاره پرانیستل شوې ده. دغه دفتر ویلي د لارې د پرانیستلو وروسته د دواړو خواو ترمنځ مسافرو او د ترانزیتي لاریو تګ راتګ په عادي ډول پیل شوی دی. د افغانستان ملي تلویزیون چې د طالبانو له خوا اداره کیږي هم د ایکس په ټولنیزه شبکه کې په خپله پاڼه لیکلي چې د تورخم سرحدي لار د جمعې د ورځې سهار 8 بجې پرانیستل شوې ده. بلخوا د پاکستاني استخباراتو اړوند پاڼو ویلي چې امیر خان متقي پاکستان ته ضمانت ورکړی چې نور به طالبان پر پاکستان ډزې نه کوي. پاکستان وايي د طالبانو رسمیت پیژندلو اراده نه لرم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند ممتاز زهرا بلوچ په خپل 19 کنفرانس کې چې د چین له لوري طالبانو ته د نوي سفیر استولو ته په اشاره ویلي چین به د خپلو ګټو پر اساس دغه کار کړی وي، خو تر اوسه د پاکستان نظر نه دی بدل شوی او موږ سمدستي د هغوی د رسمیت پیژندلو اراده نه لرو. په داسې حال کې دی چې پاکستان په سند بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه کړې او د مهال زرګونه کسان دواړو خواو ته بند پاتې دي. منظور پښتين په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونې او ځورونې وغندلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونې او ځورونې وغندلې. پښتين پرون پنځشنبه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې له بېوسه افغانانو څخه د کابل د واکمنانو غچ نه اخیستل کیږي. د په پاکستان کې روانو ناکراریو په اړه ویلي چې د پاکستان د ناامنۍ مسؤلیت کډوال افغانان نه بلکې هغه کسان دي چې د کابل د سقوط په خوشحالۍ کې چایونه څښل. د پښتون اشاره د پاکستان د استخباراتو پخواني رئیس حمید فیض ته وه چې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو کابل ته لاړ او د چایو پیاله یې په ټولنیزو رسنیو کې ډیره مشهوره شوه. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د مسکو فارمټ غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان په تړاو د نړیوالو غونډو په دوام په پام کې ده چې په راتلونکو 2 اونیو کې د روسیې په کوربتوب په کازان ښار کې د مسکو فارمټ مشورتي ناسته جوړه شي. د روسیې د بهرنیو چارو ویانده په دغه خبري غونډه کې د مسکو فارمټ د اجنډا په تړاو ویلي چې د دغه ګډونوال به د افغانستان د اوسني وضعیت د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو له کلونو جګړې وروسته د افغانستان د بیا رغونې او د سیمې هیوادونو د امنیت تضمین په تړاو خبرې وکړي. اسلامي امارت وايي د مسکو فارمټ غونډه کې به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د اسلامي امارت په استازیتوب ګډون وکړي. د سرپرست حکومت ویان بیا وايي هره غونډه چې د افغانستان په ګټه وي هرکله یې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا دا به د افغانستان په تړاو د مسکو فارمټ 15مه غونډه وي. دغه وزارت زیاتوي چې د غونډې په پای کې به ګډون کوونکي هیوادونه یو ګډ پریکړه لیک هم صادر کړي. طالبان وايي د پاکستان له محبسونو د 130 تنه افغان کډوال خوشي شوي دي. په تیرو 15 ورځو کې د پاکستان له محبسونو څخه 130 تنه افغان کډوال خوشي شوي دي. د طالبان د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت پرون پنځشنبه په یو خبرپاڼه کې ویل چې دا کسان له دې سره په پاکستان کې نیول شوي وو چې قانوني اسناد یې لرل. دغه وزارت په عین حال کې ویلي چې په تیرو 2 ورځو کې د پاکستان امنیتي ادارو تر 1500 ډیر اسناد لرونکي او بې اسناده افغان کډوال نیولي دي. پاکستان په وروستیو ورځو کې په تیره بیا په تورخم کې له نښتې وروسته په خپله خاوره کې د افغان کډوالو نیولو ته زور ورکړی دی. د پاکستان یوې محکمې د عمران خان د ضمانت غوښتنه رد کړې. په پاکستان کې یوې محکمې د پنځشنبې په ورځ د سپتمبر پر 14مه چې د وږي 22مه نیټه ده د دولتي اسرارو د افشا کېدو په قضیه کې د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت غوښتنه رد کړې ده. عمران خان تورن دی چې تیر کال په یو عمومي غونډه کې یو پټ ډیپلوماټیک سند افشا کړی. ظاهرا دا سند په واشنگټن کې د پاکستان د سفیر او دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ یو لیک و. عمران خان هغه وخت په یوې عمومي غونډه کې ویلي و دا سند د دې ثبوت دی چې هغه د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د یوې توطیې په اساس له واک څخه لرې کړل شوی دی. د عمران خان مدافع وکیل ویل چې د محکمې قاضي عبدالحسنات محمد ذوالقرنین له یوه خصوصي استماعیه غونډې وروسته د عمران خان د ضمانت غوښتنه رد کړه. قاضي د خپلې پریکړې په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د عمران خان وکیل نعیم پنجوتا د محکمې پریکړه وغندله. ویل د دې قضیې حقایق ښکاره وو او د دې وړ وو چې محکمه یې په ګټه پریکړه وکړي.
له کندهاره د څه باندې 8 میلیونه ډالرو په ارزښت انګور بهر ته صادر شوي دي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې بهرنیو مارکیټونو ته تر دې مهاله څه باندې 15,000 ټنه انګور صادر شوي دي چې له درکه یې سوداګرو ته 8 میلیونه 650,000 ډالر لاسته ورغلي دي. د یاد ولایت د کرنې ریاست سږکال په کندهار کې د 203,000 ټنو انګورو د حاصلاتو اټکل کړی دی. د کندهار د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې تیر کال له کندهاره د 8,990,000 امریکایي ډالرو په ارزښت بهرنیو هیوادونو ته انګور صادر شوي وو. انګور د افغانستان د میوو د تولید د لویه برخه جوړوي او د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې هیواد کې هر کال نږدې 900,000 ټنه انګور تولیدیږي. امریکا وايي نړیواله ټولنه باید د نشهیي موادو د ستونزو حل لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشهیي موادو سره د مبارزې ادارې راپور ښیي چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ښیښې تولید پیل او تر هغه وروسته یې د هر کال په تیریدو سره تولید ډېر شوی دی. اوس که څه هم د کوکنارو کښت کم شوی خو د هیروینو تولید نه دی کم شوی. هغه راپور چې په افغانستان او اروپایي هیوادونو کې د نیول شوي ښیښې پر بنسټ چمتو شوی ښیي چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې یوازې 100 کیلوګرامه ښیښې تولید شوې ده چې په 2021 میلادي کال کې د اندازه 2,900 کیلوګرامه ته ورسېده. UNODC ته څرګنده شوې چې د 2021 او 2022 میلادي کلونو ترمنځ پاکستان او د هند د افغانستان د هیروینو د قاچاقو په لاره اوښتی دی. قاچاق کوونکي ایران د ښیښې د قاچاقو لپاره د اصلي مسیر په توګه استعمالوي چې د افغانستان نشهیي مواد له دې دوو لارو څخه اروپایي بازارونو ته رسیږي. په دې راپور کې راغلي دي چې پر افغانستان د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د نشهیي موادو قاچاق کوونکي له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د نشهیي موادو د قاچاقو پر مهال لږ د خطر احساس کوي او له افغانستان څخه د باندې خورا ډیر هیروین او ښیښه انتقالوي. که څه هم د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو د نشهیي موادو د تولید پر کارخانو نظامي عملیات کړي خو پر دې خبره ټینګار کوي چې اوس هم په افغانستان کې د تریاکو لویې زیرمې شته او د ښیښې تولید یوه جدي اندېښنه ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویز د سټیمسن مطالعاتو مرکز کې د خبرو پر مهال له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې باید د نشهیي موادو د مشکل حل کولو لپاره د طالبانو له حکومت سره خبرو ته کینی. وروستی خبر دا چې د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې د داعش یو مهم قمندان وژلی دی. د پاکستان د ترهګرۍ ضد ځواک ویندوی پرون په یوه بیان کې ویل چې د غلام الدین شاهوانی په نوم د داعش قمندان چې په الیاس شعیب مشهور و پر امنیتي ځواکونو د داعش د ځوابي برید په ترڅ کې وژل شوی دی. پر نوموړي تور و چې د 2014 د اګست په 8 یې په کوټه کې د مدافع وکیلانو په خونړي برید کې لاس درلود. په دې انتحاري برید کې 26 تنه وژل شوي په دې انتحاري برید کې 26 تنه وژل شول او 10 نور ژوبل شول. قدرمنو کتونکو دا و د نن ورځې تر دې مهاله تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه تر بیا نور مهمو خبرونو راپورونو چې زه ستاسې درانه حضور ته در حاضرېږم په لوی الله مو سپارم د الله په امان.